د شور او ولولو ډکې سیالۍ د اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو. میدان ته راغلی، میدان مو لیدو، کاملا چمتو دی. د تیرو څو اونیو راهیسې په میدان باندې کار وشو. په تاسو پوهېږئ چمن ښه برابر دی، هوا لیولینګ یې ښه شوی دی. دغه پیچ دی یا ویشتنځای دی چې سبا به پرې لومړۍ لوبه ترسره کېږي. ډېر خوندور برابر شوی دی. د شور او ولولو ډکې سیالۍ د اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو. د لوبو پیل سبا شنبه د جولای 19 د افغانستان پر وخت 9 بجې. لومړۍ لوبه راځئ چې ټولې لوبې له نږدې ننداره کړو او خپل ملي اتلان له نږدې وڅارو. که غواړئ چې لوبې له نږدې ننداره کړئ نو د افغانستان کرکټ ملي لوبغالي ته راشئ، خپل ملي اتلان سپورټ کړئ، خپل ملي اتلان تشویق کړئ تر څو لوبې لا خوندورې او مزیدارې شي. خو یوه یادونه چې د روانو سیالیو په اړه د کرکټ بورډ د ویاند نسیم سادات سره هم څو خبرې لرو. له موږ سره اوسئ، پیچ او ویشتنځای هم درته ښایو. درنو لیدونکو، د افغانستان کرکټ ملي لوبغالی د سږ کال شپږیزې لپاره چې لسم پړاو دی په ډېر ښه معیار او پرمختللي شکل برابر شوی. د راغلیو سیلبینو یا راتلونکو سیلبینو لپاره به هم ډېر مزیدار وي او همدا ډول د پاویلین ځایونه، د لوبغاړو د ناستې ځایونه، ورسره څنګ کې پیچ او ویشتنځای او ټول میدان آوټفیلډ چې ورته ویلی شو، انفیلډ او آوټفیلډ ټول په ډېر ښه معیار او پرمختللي شکل برابر شوي. ډېرې هڅې شوي واقعا او خدای دې وکړي زموږ او ستاسو هېواد تل همدغسې د خوښۍ زیري ولري او تل همدغسې پرمختللي او خوندور سیستمونه برابر شي په هېواد کې. دغه پیچ دی یا ویشتنځای دی چې سبا به پرې لومړۍ لوبه ترسره کېږي. ډېر خوندور برابر شوی دی. کله چې تاسې راشئ او له نږدې دغه څه ننداره کوئ، ټول میدان، همدا ډول د ناستې ځایونه، د لوبغاړو لپاره ځایونه، د مېلمنو لپاره ځایونه، همدا ډول ویشتنځای او چمن که وګورئ ډېر مزیدار او ډېر خوندور برابر شوی دی. نو د دې سیالیو د خوند او جذابیت لپاره چې نور هم خوندور شي دغه سیالۍ او نور هم جذابه شي، تاسې راشئ، له نږدې لوبغاړي له نږدې خپل ملي اتلان تشویق کړئ او دغې لوبو ته لا ښکلا او لا ځلا ورکړئ. درنو لیدونکو، د سږ کال لسم پړاو شپږیزه غورلیګ سیالیو پر اهمیت او روانو سیالیو پر چمتووالی د افغانستان کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات صاحب سره غږیږو او د لوبو پر اهمیت، همدا ډول د لوبغاړو پر شتون او د نندارچیانو پر چمتووالی چې څومره د نندارچیانو لپاره چمتووالی نیول شوی دی او څومره تیاری شوي دي. سادات صاحب محترم، ستړي مه شئ. ډېره مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کور مودان. سادات صاحب محترم، د سږنۍ شپږیزې په ځانګړتیاو راته لنډ وغږېږي چې تېرو شپږیزو سره څومره توپیر دی، څومره ځانګړتیاوې دي او څومره چمتووالی برابر شوی دی. که تاسو وګورئ میدان ته راغلی، میدان مو لیدو، کاملا چمتو دی. د تیرو څو اونیو راهیسې په میدان باندې کار وشو. په تاسو پوهېږئ چمن ښه برابر دی، هوا لیولینګ یې ښه شوی دی. د نندارچیانو دپاره که چوکۍ وګورئ هغه کاملا اماده دي، هم صفایي شوي، هم ځینو ځینو کې چې د فلزکارۍ اړتیا وه هغه هم شوې ده، برانډینګ هم شوی دی. د نندارچیانو دپاره کانټینونو برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د لمانځه دپاره، د اودسونو دپاره ټول هغه اړتیاوې چې نندارچیانو ته ورسره مخ دي نو هغه انشاءالله پوره شوي دي. سادات صاحب محترم، د شپږیزې پر اهمیت چې د ځوانو لوبغاړو لپاره څومره مفید دی او څومره یو لوی فرصت دی د هغوی لپاره. بالکل، که وګورئ تاسې 15 لوبډلې دي، د تیر په څېر بند امیر، سپین غر، مسینک، آمو او بست لوبډلې او د لوبډلو ترکیبونو ته که وګورئ په هره لوبډله کې د افغانستان د کرکټ هغه نړیوال مشهور ستوري هغوی هم شته دی. بل طرف ته د کورني کرکټ هغه لوبغاړي چې سپین بل قرارداد لري او یو شمېر هغه ځوانان چې په کندوز کې کومې سیالۍ چې ترسره شوې وه خان هلته چې ښه پرفارمنس او کارکردګي کړې وه هغوی ته هم په دغه لوبډلو کې ځای ورکړل شوی دی. ځوانانو دپاره واقعا چې ډېر غټ فرصت دی. که ستاسې تېره شپږیزه په یاد وي
تېرې شپږیزې کې چې کومو لوبغاړو پرفارمنس وکړو هغوی ته موږ په افغان ابدالیان یا د افغانستان الف لوبډله کې ځای ورکړو او هغوی بیا لاړه د ځوانانو اسیاجان اتلولي وګټله قهرمانان شو. نو دا ډېرې مهمې سیالۍ دي. د دغه سیالیو نه موږ د تل لپاره خپل ابدالیان لوبډلې ته خپل ملي لوبډلې لپاره نوې استعدادونه موندلي دي او بیا هم هیله ده چې هماغسې نوې استعدادونه به وموندو. سادات صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي پاڼې تاسو نشرات کوي، د خلکو عکس العمل څنګه دی؟ څومره خوشحاله دي سږنۍ شپږیزې ته خپلو ملي اتلانو ته او روانو چمتووالو باندې د هغوی ریاکشن او عکس العمل څه دی؟ موږ کوشش دی چې موږ د افغانستان په بېلابېلو زونونو کې سیالۍ ترسره کړو. تاسو ولیدل چې ننګرهار کې مو فرست کلاس ترسره کړي، په هلمند کې مو 3 ډے ترسره کړي او کندهار کې البته کندوز کې بیا واخانو. نو شپږیزه بیا د تل په څېر په کابل کې ترسره کیږي او تاسو پوهیږئ چې کابل د هیواد مرکز دی او دلته ډېر زیات د هر ولایت خلک دي او ټول د کرکټ سره ځانګړې مینه لري. نو ټول د کال په اوږدو کې د کرکټ مینوال دې ته په تمه وي چې شپږیزه به رارسېږي او موږ به دې میدان ته راځو او خپل هغه نړیوالې څېرې او مشهور اتلان به دلته په میدان کې ګورو. نو رښتیا هم د هغوی تمه او هغه هیلې وي چې بیا به یو ځل بیا راځو. نو د هغوی دپاره دا بیا یو ښه چانس برابر شوی دی، بیا هم دغه رنګینې سیالۍ را رسېدلې دي او انشاءالله په ډېر ښه ډول به ترسره شي. ډېره مننه سادات صاحب محترم. د روانو سیالیو په لړ کې به بیا هم له تاسو سره غږېږو، تاسو بیا هم له موږ سره مله کېږئ انشاءالله او په دغه برخه کې به زموږ سره پوره همکاري کوئ انشاءالله. زموږ خدمت کوم. کور مودان. درنو لیدونکو سادات صاحب سره وغږېدلو د روانو سیالیو په اړه. سیلویانو ته هم ځانګړي ځایونه او په ښه معیار سره د ناستې او نور سهولتونه برابر شوي دي. همدا ډول په خپله لوبغاړو ته ښه فویلینې په معیار سره برابرې شوي دي. په خپله ویشتنځای چمن او هر څه مخکې مو هم یادونه وکړه چې سږ کال نو د شپږیزې لپاره ډېر ښه چمتووالی او ځانګړی چمتووالی نیول شوی. انشاءالله په راتلونکي کې به د شپږیزې چمتووالی له دې هم ښه وي او کورنی کرکټ به مو انشاءالله ورځ تر بلې لا پرمختګ کوي او لا به ځلیږي. د دې لپاره چې د ټولو لوبغاړو ځانګړې مرکې وګورئ او د لوبو ژوندی بهیر ننداره کړئ نو زموږ چینل سټار شاین در سره تعقیب کوئ، موږ در سره وڅارئ. کور مودان تر بیا ښې چارې.